کم خلک چې د غاښ د درد تکلیف لري یا په جامه باندې درد راځي نو د هغې دپاره یو بهترینه وظیفه په یو حدیث کې راغلی ده. هغه دم چې څوک په غاښ باندې واړتی او په جامه باندې هغه دم څوک واړتی الله رب العالمین به د دغه مشکل نه خلاص کړي. حدیث کې راځي او دا حدیث بیهقي راوړی دی په الدعوات الکبیر کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله زید رضی الله تعالی عنه سره عبدالله ابن رواحه په یو سفر باندې لیږو نو دا عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه راغلی یا رسول الله انی اشتکی ضرسی و یا رسول الله زه تکلیف لرم د جامې زما په جامه باندې درد دی په غاښ مې درد دی اذان او مال ډېر سخت تکلیف راکوي واشتد علی او فما باندې ډېره زیاته ګرانه تمامیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته وفرمایل وی ادنو مني ما ته رانږدې شه والذي بعثني بالحق او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وخوړ په هغه ذات مې قسم چې زه په حق را لېږلم لادعون لك بدعوه زه به تا دپاره داسې دعا وغواړم لا يدعوها مؤمن مکروه دغه دعا چې کوم مؤمن وغواړي او هغه مؤمن باندې تکلیفي مصیبت کې فساوي الا کشف الله عنه کربه مگر الله رب العالمین به د دنه دا مصیبت چوت کړي دا درد او دا تکلیف به چوت کړي. دا نبی صلی الله علیه وسلم قسم وخوړ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابي په هغه اننګي باندې لاس کېښودو په هغه مخ په هغه طرف باندې ورته لاس کېښودو په کومه جامه باندې چې د ده درد و په کوم غاښ چې د ده درد و او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پې اووه ځل دا دم واړتاو. هغه د دم کلمات دا دي اللهم اذهب عنه سوء ما یجد وفحشه بدعوة نبيك المبارك المكين عندك. دا دم چې فی وزل واړتاو نو حدیث کې راځي فشفاه الله الله رب العالمین دله شفا ورکړه قبل ان یبرحه لا پاڅېدلی نه و دا صحابي او الله رب العالمین هغه غاښ او د جامې درد ختم کو. نو هر څوک چې دا مشکل لري د غاښ د درد او د جامې د درد بس دغه دم دی وایي الله رب العالمین به د غاښ درد او د جامې درد به الله رب العالمین ختم کړي.